علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله را نقل کړي وای د بعض علماونا هغه منقول دي دوی فرمایي چې کوم یو انسان په کثرت سره مرګ یادوي او په کثرت سره د دې ذکر کوي نو الله رب العزت ورته د دریو شیانو توفیق نصیب د دریو شیانو توفیق به الله رب العزت ورته نصیب یو تعجیل التوبه تعجیل التوبه چې کله یو انسان نه ګناه وسی او د مرګ یاد وي نو د زر تر زرا په دې ګناه باندې پیمانه کیږي او د دې ګناه نه توبه بس په دې خاطر باندې چې کچر ته زه په امدغه شان دي ګناه کې او دغه سي ګناګار نه دي دریان لار سمو ما ته مرګ راسي نو الله رب العزت به مغفور ولا نو تعجیل التوبه الله رب العزت ورته نصیب کوي دا توفیق الله تعالی ورکوي چې څوک مرګ په کثرت سره یادوي ډیر یاد دویم چې الله رب العزت د مرګ په زیات په یادولو سره چې الله رب العزت ورته یادوي هغه قناعت القلب ده په قناعت القلب سره الله رب العزت انسان ته دغه توفیق ورکوي چې قناعت القلب ورته نصیب کوي چې زیات مرګ سوګیا قناعت القلب څنګه چې انسان ته کوم یو شی میسر وي په دغه وخت کې کوم یو شی چې ورسره وي هغه باندې اکتفا کوي اماغه انسان د لپاره کافی ګڼي د دې نه ما سیوا نور د لپاره تمناګانی ورزوګانی نه کوي چې کوم یو شی له سره میسر د ورزرشته ده بس پاندې باندې اکتفا کوي پاندې باندې قناعت کوي د زیاتو تمناګانی ورزوګانی نه کوي ولی په دې خاطر باندې چې دی وایي زه یو ورځ مړ کېږم او مرګ را روان ده نو دا هر یو شی مانه پاتې کېږي نو که زیات وګټم او ځان زیات ذلیله کم او ځان زیات خوار کما نو دا هر یو شی بیا زمانه پاتې شو بیا د دې څه فایده نو قناعت القلب ورته نصیب کېږي دریم نشاط العبادت ورته نصیب کېږي چې دا انسان عبادت کوي په دغه عبادت کې الله رب العزت ورته یو لذت یو خوند یو آرام یو سکون هغه په نصیب کوي د عبادت کې چې کله د مرګ په کثرت سره یاد ساتي نو د عبادت کې یو قسم ته خوند یو قسم ته لذت وي یو قسم ته آرام او سکون وي د دې په خاطر باندې د دې دوه وجې یو وجه دا ده چې د په آرام او سکون او اطمینان باندې عبادت کوي کامل عبادت کوي د دې په خاطر باندې چې د آینده عبادت د پاره بزور سیګمو کنه آینده عبادت توفیق والا تعالی را ترا کیو کنه دویم د دې په خاطر باندې چې زه الله رب العزت ته ورتلون کوي الله رب العزت ته رجوع کوون کوي نو کله چې الله رب العزت ته ورزم نو اوس په حسن عبادت سره او په ښه عبادت سره د ما دا یقین ده چې الله رب العزت ما ته ثواب راکړي ثواب راکړي نو یقین دا ده چې زه بیرته واپس رجوع کوم الله تعالی ته الله تعالی ته د ما ورتک شته ده نو په عبادت کې چې زه آرامي کوم په کامل عبادت سره په کامل صفات سره زه عبادت ادا کوم الله رب العزت ما ته ثواب راکړي نو په دغه خاطر باندې په عبادت کې هغه لذت وي نشاط العبادت الله رب العزت ته توفیق ورکړي او کوم یو انسان چې وای مرګ په کثرت سره نه یادوي نو الله رب العزت په دریو محرمات باندې د دریو شیانو به الله رب العزت محروم یو د تعجیل التوبه نه به الله رب العزت محروم دي توبه توفیق و د ګنا نه پس ضرورت نه نصیب کیږي
ځکه دی په توبه کې ځان باسي توبه کې به اخوا دېخوا کوي توبه به زر نه باسي دا توفیق به الله تعالی ورته ورکوي بل قناعت القلب به درته نه نصیب کېږي کوم یو شی چې د ده سره میسر ده ورسره شته ده د دې نه به په زیاتو باندې د اکتفا کوي چې زیات راته را نصیب شي د زیاتو تمناګانې او ارزوګانې به کوي ځکه دنه مرګ هېر ده مرګ دی نه یادوي نو په دې خاطر باندې دی وایي چې مرګ نشته ده نو ځکه هر څومره زیات وګټم او هر څومره په زیاتو په تلاش کې سم دا ما لپاره کم نو قناعت القلب د لپاره نصیب شي بل نشاط العبادت هم د لپاره نصیب شي په عبادت کې خوند نه وی لذت نه وی آرام ورکې نه وی سکون ورکې نه وی د داسې عبادت کوي چې د فکر کوي چې الله رب العزت ته ما رجوع نه کیږي ځا الله تعالی ته نو ور واپس کیږي د فکر کوي چې آینده لپاره به ما ته د عبادت کولو توفیق راکړي زبا آینده لپاره کوي عبادت وکړم په دې فکر او سوچ مرګ ورنه